سلامونه له شمشاد څخه د شپې د 10 بجو مهمه وروستیو خبرونو ته ستړي مشئ. زلزلې په بدخشان کې لږ تر لږه 20 کورونه زیانمن کړي دي. یوې نسبتا زورورې زلزلې نن مازدیګر د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.1 درجه اټکل کړی او ویلي دي چې د هغې مرکز د بدخشان د جرم ولسوالۍ د جنوب لویدیځ په 50 کیلومتره کې و. دا زلزله په پاکستان او هند په شمالي سیمو کې هم احساس شوې ده. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې لږ تر لږه 20 کورونه یې زیانمن کړي دي. د افغانستان او پاکستان د اکثرو زلزلو مرکز د هندوکش په غرونو کې وي. د غزنی د دیاک ولسوالۍ ولسوال په یوه نښته کې ټپي شوی دی. د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ ولسوال فضل الرحمن نظروال چې له امنیتي ځواکونو سره یې چاڼیزو عملیاتو کې برخه لرله د رامک په سیمه کې په یوه نښته کې ټپي شو. د غزنی ولایت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو سره دغه نښته نن له غرمې وروسته رامنځته شوې او فضل الرحمن نظروال په پښه ټپي شوی دی. خبرپاڼه کې د دیاک ولسوال روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی او ویل شوي چې په پیښه کې 3 طالب وسلوال هم وژل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا ریاست وایي دوی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره سبا ورځ کمیسیون ته راپور سپاري او دا په کمیسیون پورې اړه لري چې پایلې کله اعلانوي. ټاکنو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش بشپړ کړی او تر اوسه معلومه نه ده چې په 2 ولایتونو کې څومره رایې د باطلېدو تر کرښې لاندې راغلي دي. کمیسیون 13 ورځ ویل چې د راتلونکې اونۍ په لومړنیو ورځو کې به لومړۍ پایلې اعلان کړي. طالب استازي د اوربان په تړاو له خپلو مشرانو سره لا هم په مشورو بوخت دي. د مخکني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم وایي که طالبان او امریکایان په اوربان منځګړې لار پیدا کړي هوکړه لاسلیک کوي. طالبانو ته نږدې کسان وایي طالبان په دې لټه کې دي چې عمومي لنډمهاله اوربان وکړي. داسې ښکاري چې اوربان طالبانو ته د پریکړې تر ټولو سخته موضوع ښکاري. د قطر دفتر غړي وایي دوی لا هم د اوربان په برخه کې هوکړې ته نه دي رسیدلي او له خپلو مشرانو سره په مشورو بوخت دي. د ځینو غیر رسمي ادرسونو له لوري د خطر زنګونه هم ورکړل شوي که طالبان او امریکایان په اوربان سلا نشي روانې خبرې زیانمنېدای شي. د مخکني ولسمشر حامد کرزي دفتر رئیس وایي امریکا په دې لټه کې دی چې اوربان وشي. که د اوربند مسئلې ته کوم منځنی حل پیدا شي زه فکر کړم چې نور به د امضا دپاره کوم خاص څه شی پاتې نه وي او همدا اوس هم ډاکټر خلیلزاد دوحې ته تللی او معلوم بشي چې هغلته څه ته وځي. د ځینو راپورونو په اساس طالبان په اوس کې له امریکایانو سره په پټه اوربند کړی، هغه چې تر اوسه یوه لوري هم د تایید او رد مهر نه دی پرې لګولی. د خلاصون لارې شورا مشر اکبر آغا وایي طالبان په دې هڅه کې دي چې عمومي او لنډمهالي اوربند ته زړه ښه کړي. خو تر اوسه پورې د اوربند خبره چې هغه یقیني خبره ده هغه د عام اوربند چې د افغانانو او د امریکایانو د طالبانو مشترک اوربند وي هغه تر اوسه معلوم نه. لنډمهاله اوربند لږ تر لږه 10 ورځې ښودل کېږي، هغه چې د ګټې او تاوانونو په اړه یې له ټولو سره اندېښنې او پوښتنې مطرح دي. تر نه اوربند نه حتی یوه ورځ اوربند هم افغانان دپاره غنیمت افغانان جنګو ځپلي دي. 40 کاله په دې ملک جنګ تیر شوی نو اگر چې لنډمهاله اوربند یا 10 ورځې اوربند د افغانستان د مشکلاتو یا د جنګ یا د معضلې اساسي حل نشي کېدلی. موثقې سرچینې وایي د طالبانو مشوره به تر راتلونکو 2 ورځو پای ته ورسیږي. دېخوا زلمی خلیلزاد هم د افغان حکومت له مشرانو او سیاسیونو سره مشورې کړي او د طالبانو پریکړې ته په تمه ښکاري. خلیلزاد په خپل وروستي ټویټ کې ویلي دوی مهمې پریکړې ته ورنږدې کیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه وخت به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي چې له امریکا سره د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو هوکړه وشي. شاهین د غرض لیکلي په بین الافغاني مذاکراتو کې بین الافغاني مذاکرات به ټول شموله وي. شاهین دا د دوی رسمي دریځ یاد کړی دی.
ویل کېږي چې نظام الدین قیصري کوم ګاونډي هیواد ته تښتېدلی دی. قیصري په خپل پیغام کې ویلي چې دا ځل به خپلې سیمې ته له ستر قوت سره ستونه او د داعش او طالبانو پر وړاندې به جدي مبارزه پیل کړي. کورنیو چارو وزارت د قیصري په تړاو ډېر معلومات نه لري، خو د نیولو لپاره یې امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې ده. پاکستان په کابل او ننګرهار کې د ویزې ورکړې د غوره خدماتو وړاندې کولو په لټه کې دی. کابل کې د پاکستان سفیر وايي په کابل او ننګرهار کې د ویزو ورکولو لپاره د جلا مرکزونو او ودانیو په جوړولو سره به د ویزې ورکول اسانه شي. پاکستانی سفیر زاهد نصر الله وايي د افغان سولې لپاره د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهم او کلیدي رول لوبولی دی. د ولسمشر ټاکنو پایلو ځنډ د یو شمېر سوداګرو چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. پانګوال او سوداګر ګواښ کوي که ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان نشي خپلې پانګې به له هېواده وباسي. کابل ښاریان او سوداګر له ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي چې نورې دې پایلې نه ځنډوي او لومړنۍ پایلې دې اعلان کړي. اوس چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ځنډېدلي، ورسره جوخت د سوداګرو کاروبار او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي دي. سراج الدین چې د پی وي سي دروازو او کړکیو کاروبار کوي وایي له کومې ورځې چې ټاکنې شوي کارونه ورسره یو ځای په ټپه ولاړ دي. انتظار انتخابات دارن که چه وقت اعلان می شود و چه وقت مراسم ختم می شود. در صورتی که مراسمش ختم نشود با می قسم جولان پیدا کنه کاربار ما به صفر ضرب میخوره. با روزمره ما هیچ کار نداریم. احسان الله د ودانیزو توکو کاروبار کوي، اوس له خپل کار څخه خوښ نه ښکاري. احسان الله وایي چې د ودانیو جوړولو کارونه نشته او څوک زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي او کورونه جوړ کړي. همدې کال کې کله چې دا ټاکنې وشوې کار بیخي په ټپه درېدلی، کارونه بیخي نشته، خلک زړه نه ښه کوي چې څوک کورونه جوړ کړي یا څوک سامانونه واخلي. پوه شوې بیخي موږ سکل ډېر څه خراب یو د انتخاباتو له وجې نه. د دولت نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زره د انتخاباتو پروسه ختمه کړي او یو ولسمشر معلوم سي. نور خلک پوزې ته رارسېدلي دي. دې نه هېڅوک زړه نه ښه کوي چې یا یو کار وکړي یا یو کور جوړ کړي. د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې د پایلو له ځنډ سره سم د ټولو خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي او د پایلو د اعلان غوښتنه کوي. اوس چې فعلا ټول خلک د ټاکنو لپاره معطل دي چې ټاکنې تر څو معلومه چې ځکه چې موږ هم تجارت کوم وخت کې کوو یا موږ راواردوو یا موږ صادروو که نه، نو موږ چې تجارانو نه مالونه اخلو هغوی دومره مالونه نه راوړي په اوس اختیار، ځکه وضعیت خراب ده، حالت خراب ده. موږ کار بالکل په ټپه ولاړ ده، نه خرید ته او نه فروش ته. په دومره وخت کې تاسې باور وکړئ چې موږ حتی د موټر فروشي دغه کرایه هم نسو پوره کولی. ولسمشرۍ ټاکنې د تلې میاشتې په 6مه نیټه وشوې. د ټاکنو د مهالویش له مخې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې باید د تلې په 20مه او وروستۍ د لړم په 14مه اعلان شوې وای. خو د ټاکنو رای د بیا شمېرنې مخنیوی هغه عمده لاملونه وو چې د ټاکنو پایلې نورې هم وځنډولې. اوس هم څو بهرني خبرونه. هندي پولیسو له 100 زیات لرونکي نیولي دي. راپورونه وایي هند کې له پرله پسې لاریونونو وروسته یو موقتي بندیز ولګېد چې په هغه کې هم اعتراض کوونکو غونډې کړې دي. چارواکو رسنیو ته ویلي چې هندي پولیسو د دغو غونډو پر مهال شاوخوا 100 کسان نیولي او اوس مهال د هغوی په توقیف کې دي. د هند حکومت غواړي د یاد قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هغو غیر مسلمان وګړو ته تابعیت ورکړي چې له 2015 کال وړاندې دغه هیواد ته تللي. هندي مسلمانانو د حکومت له یاد قانون سره مخالفت څرګند کړ او لاریونونه یې پیل کړل. ایران وايي اسلامي هیوادونه باید د خپل دښمنانو پر وړاندې متحد شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې په یوه ناسته کې د ګډون په موخه مالیزیا ته تللی، په اسلامي هیوادونو غږ کړی چې خپلو کې سره یو شي. روحاني ویلي اسلامي هیوادونه باید د خپلو دښمنانو پر وړاندې متحد شي او له خپل ظرفیت ګټه پورته کړي او خپلو موخو ته ورسیږي. حسن روحاني دا خبرې په هغې غونډه کې کړي چې د مالیزیا لومړي وزیر مهاتیر بن محمد او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکې ګډون درلود. خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مو مننه کوم.